بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو، تاسې امن پیغام تلویزیون ګورئ. زه نجیب الله سرور یم. په دنیا کې داسې ډېر کارونه انسانان ترسره کوي چې بې د فکره، بې د غوره او بې د مشورې څخه یې کوي. نه له مور سره مشوره کوي، نه له پلار سره مشوره کوي، نه د کورنۍ له یو بل غړي سره مشوره کوي، نه له یو ښه او دینداره دوست سره مشوره کوي. بس یو کار کوي د جلتۍ په مقابل کې، فکر نه کوي، سمجھ نه کوي، سوچ نه کوي. ولی وروسته ورته نقصان پیدا کیږي او دغه نقصان د دې سبب ګرځي چې دغه انسان په ډېرو مصیبتونو کې مبتلا کیږي. نو تاسې او موږ ته څه کول پکار دي؟ مشوره هغه څه ده چې پیغمبرانو کړې ده، اصحابه کرامو کړې ده او ډېرو نیکو کسانو کړې ده. ولې زموږ او ستاسې لپاره د قرآن یو نصیحت دی چې تاسې په خپلو منځونو کې مشوره وکړئ. راځئ چې خپل ژوند داسې عیار کړو، داسې جوړ کړو چې کارونه په مشورې سره وکړو. البته ښه کارونه، مثبت کارونه، او له هغه کارونو څخه صرف نظر شو، لاس واخلو چې قرآن او احادیث منع کړي وي. ډېره مننه. کور مو ودان.